او وای سمره خیسته ماشوم را وړی دیدلې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلی کوسې د بیبي حلیمې وایا د کوم کلی کوسې الله داسې راغلی ده په کتابو کې یو دکاندار په دکان کې ناسته کوچنی زوی ورسره په دکان کې په دکانو کې سوالګر راځي دکان ته ودرېږي کاکا خیر راک کتاب والا وایي روپۍ کې دغه سوالګر ته ورکوله د دغه هلک په لاس کې ورکوي چې ورشه بچی دغه مسافر ته ورکړه هلک چې روپۍ مسافر ته ورکړه د هلک ذهن داسې جوړېږي چې دا دنیا د دغه نه ده چې سړی بچا ته هېڅ شی نه ورکړي طبیعت کې یې جود راځي په طبیعت کې یې سخا راځي او که یو ورځ هلک یو شی چاته ورکړی و تا سترګې پر برګې کړې چې دا ته په پوهېږې موږ په څه خواري ګټلې د هلک په زړه کې د دنیا محبت راځي بیا ته آخرت ته نه ځینې اوسي دا دې بخیل جوړ کړي اول وار به د هلک تربیت په سخا سره کوي که په دروازه کې څوک ودرېدی ډوډۍ یې غوښته هلک دې ورکه ورشه زویه مسافر ته ډوډۍ ورکړه ورسه پلاني ته روپۍ ورکړه ورسه دا وکړه ورسه دا وکړه او تر دغې اندازې پورې کتابو مسله بیان کړې ده وایي که یو څوک راغی دا د سړي کور ته یو میلمه راسي بیا کوچنی هلک راسي دا میلمه طبعا له جیبه یا روپۍ ورته راوکاږي هغه ورکوي وایي دغه د کور والا دې د هلک پر دې ټینګوي چې دا مه اخله ولې بیا یې طبیعت سوالګر رامخته کېږي که میلمه راغی د ده به ورته سودا یې کښته پورته کېږي حتی بعضو خلکو خدای یې مخته کړي د میلمانه په جیب کې ولوېږي دا غلط عادت چې دغه کوچنی د هلک تربیه نه کوي بیا دغه د یهودو خصلت راځي بیا دې له واکه وځي بیا دې کوټې ته لا نه ورپرېږدي چې بابا ته سرماته کې کور ته کوټې ته رانسي میلمانه دې زه په در شرمېږم د خدای لنډور راوستلي دلته انټرنېټ د فیسبوک د پلانۍ د ورکې دي دا دي انو په بابا خود شرمېږي بابا نو څه کوي او دغې هلته بابا راوستلی چې وار له واره یې نه پر لمانځه غږ ورته کاونې پر ورکو غږ ورته کاونې تمامه شپه به ورک و په دې کوټه کې د شپې به راغی پر دیواله به راواوښت بابا غږ نه ورته کاو چې هلکه ته چیرې یې له چا سره یې یو بیت راغلی ده فاعتبر الارض باسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب مځکه له نامه معلومیږي مځکه چې وي چې لیدلي دي نه یم له نامه معلومیږي میلمه درته راغی تا ول درځه زموږ باغ ته به ولاړ شو میلمه پوه سئ چې دی باغ لري نو به یا د انګورو وي یا به د زردالو وي سپېره مځکه نو نه ده چې میلمه راغی تا ول میلمنه درځه چکر به و پالیزه ته به ولاړ شو میلمه پوه سئ چې خټکي و هندواني دي او که دې ورته ویل چې میلمه درځه زموږ دی مکارې ته به ولاړ شو نو هغه وایي سپېره مځکه د دښته مې بیایي دغسې ملګری له ملګري معلومیږي بل ملګري کې وګوره که هغه هر ډول و دی هغه شی سهار پوښتنه ځینې وکړه چې ماښام د چا په کوټه کې وي که ماښام تللی و له ملا صاحبه یو توری سبق زده کاوه یا له یو طالبه سبق نو سم سړی که ماښام د چرسیانو د بنګیانو په کوټو کې و نو بس هغه شی ده دغه قرآن کریم موږ ته دا درس راکوي کوچنی به له کوچنونې په تربیت کې نسي بیا په لویینې دته دا نیک اخلاق ډېر اسان وي خلک په پښتو باندې مثال وایي کوچنی لکه لنده لښته دی لنده لښته چې هر څو راکږه کې نه مکېږي کوږ چې ګرده یې سره وتړي دی ګرده راسي مکېږي نه او چې یار یې ډانګ سئ ډانګ ته نو چې مازې حرکت ورکړي خرب پر دا مابین غوټ مات ډانګ بیا نه سمیږي نو چې لښته یې په هغه وخت کې سموه د دغې خبرې څخه ما مخکې م درته ویلي وو امام غزالي رحمت الله علیه وایي قرآن به ټول ځان ته منصوبوي خپله حسابه له هر آیاته ګوري چې په دې کې زما برخه څه شی زموږ برخه په دې کې دا د کوچنیان باید سم وروزو اول وار چې د کوچني تربیت کوي چې زه به واړی ووایه زویه کلمه ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله او که دې ورته ویل چې زویه پلاني ته ښکنځا وکړه چې هر میلمه راغی تا یارې د هغه عورته په ښکنځل
زویه پلانې ته ښکنځا وکړه، هغه وایي د پلانې هسې واسي. دا دې نو بیا کوڅډب ځینې جوړ کړي، بیا نه سمیږي. کلمه ووایه، زویه د چا په مذهب یې؟ د امام صاحب په مذهب. امام صاحب د چا په مذهب؟ په خپل مذهب. اول یې خبرې پر دغه باندې زه به واړم. تربیت چې د کوچني کېږي په دا دغه کې په اکسو مکسو کې یو هلک ښکاره کوي، ډېر کوچنی هلک دی، یو سړی ورته ناست دی، یارې قرآن شریف ور نږدې کړي، هغه هلک یې واخلي ځان چې را نږدې کړي، بل وارې د هغه ټلیفون ورکړي، هلک نارې کړي، لاسونه پر لغزار کې، هغه ټلیفون نه کوي. قرآن شریف چې ورکړي ارام کړي، چې قرآن شریف ځین را لرې کړي. ګوره اول وارې په قرآن شریف اموخته کړی دی، چې اول وارې په قرآن شریف اموخته کړي، بیا پردی فیسبوک څه کوي. او چې اول وار ته راسه زویه د بابا ټلیفون دې لیدلی ده؟ د بابا په ټلیفون کې خو دنیا ده، ها ورښکاروه ها ورښکاروه، پردۍ ښځې په ګوره، پردۍ بلاوې په ګوره. نو بس زوی بیا دغه